اوس دا تاسو کوم ته دا غینه بعد ورغلی زه نه مرغه نه ماته سلوي ما دنیا ته نه چې ته نو ورځې ماته سلوي زه ته ته چې نو ورځې زګورا واسو یو منټ سجرا تا خورا تا چاتم نه خوریا سی ویلېږي بای دا کار دی کنه چې ته په هغه تر سره سوق د سره ورلی ته زوم او زیرو زه د سروم کنه د کوره چاره وستې چې راځه ماره ته وي د ما خام د ملوتي چې سار بدا پلان د سونه ټیم نه سٹارټ ودتا پینځه شپږو میاشتونه پلان سٹارټ وځي لکه دا سیس پراټ رحمان رحیم تاسو ګورئ بابي عدالت زم ساسو قربا شجر په خبرونه کې را سره نن زیشان خانجی موجود دی تاسو ګورئ سوشل میډیا د لارې هر چاته چیلنج ورکوي او هغه چیلنج دی هغه دوی بیا سرته نه رسوي نن به ته دغه پښتني کوم چې دغه چیلنج ولې سرته نه رسي د دې شاته سو وجوهات دي یره ده او کو پیسې اغستل دي دغه دوه لارې دي نن دغه خبرو چې جواب د اخلو نن موږ سره اوسه د خان بابا غ سلسله چې دا هغه روانه ده دا غي ترڅنګ چې په سوشل میډیا نن موږ وګورو نو پسلو کې 95% چې دی یا 95-90 سوشل ورکران چې دی جعلي فیرانو اډونه چلی دا وی اډورټایزمنت کوي ځشان کو دومره په سوشل میډیا د دې خلاف ته نو دغه سوشل ورکرانو خلاف आवाज ولې لوټي آیا د دوه سره نیمه ده او کو نه دی خو په دا کار کې کړل دي ځشان به یو جهان نو خوشاله شي چې ټایم وګرځي مننه سجر صاحب ټایم کومه درکړې نه غیر دې کلم ډیر په موقع پوه شو او بل ځدا تاسو صرف تاسو نه کوم چې کوم سوشل ورکر راځي نو د پیسو نه بغیر بل باس نه کوي تاسو هم د پیسې زما په خیال دومره خوخي او طریقه کار از د کوي چې منګم دا شیر او سمې راټول کو بل ته د چیلنج خبره کې نو چیلنج خو ما ورکړی دی زه هر چاله چیلنج ورکوم چې څوک څنګه چیلنج راکړي زه ورته تیار یم زه تېښتې والا نه یم ولاړ یم ورته په میدان څه چیلنجونه چې د طرفګانۍ ته دښمنۍ راځي کوم چیلنج چې ستاسو چې زه اتوار پروژې د خان بابا زیاته زم کو خدا نه خواسته الته صداسې واقع وشي چې یا تاسو نقصان ورسي یا غته نقصان ورسي نو دښمنۍ جوړ شوه نو بردي زموږ به تاسو یې تاسو را ګرم مې کې دا چل دی هغه چل څوک ډرامې کوي هغه کوي هم تاسو ټول لګي نو مزه خو بیا ورځم ورو خو د ویل لري سړی ما په یو خبره باندې پیګم او د اتوار پورز ورځم نو بس ګورم ملته چې سکیږي په غټیم به پته لګي چار طرف ته لاړ الله دې خیر کړي دعاګانې کوي نو زم دا کوته ورځي او خامخاته چې دښمنۍ جوړ شي کوم ځای کې چې آیس خرڅيږي التورشه کوم ځای کې د زیناکارۍ ډېر چلیږي التورشه یا نام نه خط چې کوم جالي فیران دي ته خو ورکلې مخ چې بیا مکمل صفایو کې پایبند ورشه سجر صاحب د ټولو نمخ خدا خبره کوم چې دا میک ستا سره د کوم سره دی میک تا سره دی زما کار سی ریاکشن دی زه کینه مدا غزنه چې څه غلطي دغه سیس خلاف आवाज د ټولو نمخ کې ته ولې په چرچانو پوډریانو سمګلریانو دغه خزه مزه دغه دون نمبر دندې چې په هغه خلکو ولې نه ورځي تا باندې څه چل چې ته چې ما پسې دومره تکلیف کې کړهو کې او دل ترازی نو ته په دغه غلطو خلکو پسې ولې نه ورځي ما بیا هم आवाज کړی دی دزرا باندې شوی تا ته پته ده خود ارسنه خبره په چرسی مې आवाज کړي په پوډری مې आवाज کړي پس آیس پیروش چې څومره ګنده خلک دي په سوشل میډیا کې هغه به ځان شپېلې کړو دي ځشان په आवाज کړي څنګه چې ته ولې نه ورځي کنه ستا په خبره کې چې نو زما جواب دی ستا کار دی ریاکشن دغه ستا کانټنټ دی زما کار چې دی کرایم سټوري کور کول دا زما کار دی عوام ته رسول هغه زما کانټنټ نشته خو بیا موږ خپل کوشش دا کرایم ولې ولګي تا نه تاسو کوم لکه مطلب دا چې خپل کنټنټ ټیک شو کنه ستا خدا غدي نو کو ته وګواړې د کریم په ځای د جرم نمخ کې لاړ شي وغځای کې دا سواس چوت کې وغ جرم اونې شنو دا د خوخه نه دا یې خلاف ونه تعالی خوان درکې چې بس دا جرم شو زدا مې کې اوسم ول ته ودرېګم پټانه کې ودرېګم چې چوت ودرېګم مجرم ته ودرېګم دا د یو خوان درکې مزه ته علي ګورا زدا ته یو خبر کوم کم نن سبا چو یو منټ په 100% کې چې 90% څومره دا مجرمان گیریږي دا قتل چې څومره کېږي دا د نشې دا خلک په نشو کا کړي دماغ کار نه کې زیات طرف آیس نو کوتره دې سیس خلاف आवाज شوت کې دا کم شو دا خلک د نشو ارسنه وړي مردارونه دا جرم بوشي دا جرم بوشي دا خلاف دا جرم بوشي جرم نه کېږي دا نو چې جرم نه کېږي نو ته ولې داسې کې چې جرم وشي بیا ځان رسېد د جرم نه مخکې دا کار کوي دا د پاره چې ادارې شته اټایس انټيليجنت شته هغه دا کار زما کار چې خبر ورکول خبر چاله ورکه چې سړی کې خبر سره ورکه نه چې سړی ګیر کې خبر سره ورکه 4 واکو باندې نظر دا کته ما دا 4 واک پرې زما خبر وره چې مجرم ګیر شي پات کړو کې شي پوه شوي او د قانون په پنجه کې گیر شنو ته بیا مې نیغ نیغ کې ته پټیم ولې نه ورځي پټیم چې دا هغه ته په درچا د ګیر د گرفتار دی په ته یو منټ ولې نه په وخت کې یو ځای کې ته به ته رپورټر کریم رپورټر صحیح شو ستا خپل سور چې ستا خپل کسانی ته بدار یو سیس نزان خبره ستا سره واتس اپ په موبایل به نمبر به د دنیا تخکاری وې شو ته بدار سیس نه خبره کو تاسو دغه کوي نه ولې یریږي تاسو هغه کار کوي چې په کم کار کې پیسې
بغیر پیسې او د الله د رضا په لپاره قسم پر رب کو تاسو یو قدم لې تاسو صرف پیسې لاله بس بل څه نه کوي زه جواب د دغه سيزونو در کومه دلته انټيليجنس ادارې دي پولیس کې دي یا په فدرال سطح باندې دي نو دا د غوي کار دی چې غوي ته سورسز وي زما چې کوم سورسز دي هغه د چې نو بیا مرداد ته تاسو یو منټ سوال دویمه خبره رښتو کوي ویجو چې ته ماته یو دلته ایجنسیانې ارڅ شته نو زه بیا ولې आवाज وکم ولې زما ستاره پاره دي صرف زما لپاره نشته دا خان بابا زه ته ځکه مې توې چې خان بابا پرې ته په کریم خبر وکړه تار چرچانو پوډریانو نشیانو د خلکو خلاف خبره وکړه یو مې ترپګنې پرې ده نو دغه ځای ته چې تمالېږي ته ولې نه ورځي پتا څه خو خپل دلې دا ولې زه د خان بابا زه ته نه زما کار د خان بابا پسې زم مرګ روانه ما یاد شي 302 روانه ما ولې به داسې کېږي د خدای مسلمانانو زه خو روانه مغه په سوشل میډیا باندې لګیا دي شپورس چې وی چې تر اسمانه د ټوله دنیا اوري زم وته چې لکه خان بابا ته چې وی بار زدا خبر کوم ته چې وی چیلنجونه خطه بره چې کم چیلنج کیږي خان بابا یې غټي راشه ما سره یو چیلنج کېده چیلنج ایکسپټ وسته کوي انټرټینمنت ته سو کوئی خان بابا زده د انټرټینمنت خام خو دې کله ما تر مخامخ شي خلک مړ په بل واړه ول دا څنګه انټرټینمنت د کله یو چوتیرا بغه کله بل چوتیرا مونږ یو سور زو شو قسم دې پکا بډو کړو کله یو راځي خان بابا کته کله بل راځي کته بس زه د اوس دا خبره کوم چې ته وشي زه د دغه سيزون چې خل आवाज اوچت کړم او هغه څه چې ته سره اون راسي ټول سيزون چې ستانیم غړي پاتې یو من ګورا یو من یو خوایا اسمه خلاص تعالی بیا خلاف اوچت کو شاته شو بالکل جلی پیرانو خلاف اوچت کو شاته شو تا د بدر چې شاته اذان کیږي په خوږی مونږ شاته ځکه لګیانه ګوره ریاکشن بیل سیز دی زدينا مخکې ورلم ته په مقابله سره صحیح شو دا یا ډرامو یا ریلو ریلو ټول دنیا وکړه ټول دنیا وکړه ریلو کنه بالکل ریلو زه تا نو دا تاسو کوم ته دا غینه بعد ورغلی زه نه نو ماته سلوي ما دنیا ته نه چې ته نو ورځې ماته سلوي زه ته ته چې نو ورځې زګورا واسو یو منټ سجرا تا غورا تا چاتم نه غوریا سی ویلېږي بای دا څه کار دی کنه چې ته په هغه تر سره سوق د سره ورلې ته زوم او زیرو زدا سروم کنه د کوره چاره وستې چې راځه ماره ته وي د ما خام د ملوتي چې سار بدا پلان د سونه ټیم نه سٹارټ ولته پین د شپږ و میاشتونو پلان سٹارټ وچا لګا دا سیس پراټ دی دا دی اغلی خبره روانه و بالکل ګوره په اغه کې دا سکار وشو چې هغه واپس کیناس دغه کې د سرکاري خلکو چې په اغه کې کوم اسی چو ملوث دی دا غبم دا وردی بار کوم ان شاء الله د خیر سره د ار یو سیستم هغه ته وګوره ځان برابر دا سکار باندې کې چې تا د مخامخ سل ټوپک ولړته ته جوړاس کوو زه نه بچ کې نه ته په داسې کار کې چې هغه لسوانه په داسې طریقه کار کوي چې یو بل سره اړام شي په خپلو کې او قصه ختم شي مرداري ختم شي په داسې طریقه د اغه ریاکشن په دې سټاپ ته زما وروره چې دا یو موقع ده یو ټایم دغه ته ورکړل شوی چې به دې ټیمه پورې دا کوله کباړه راټوله وا قصه ختمه وا وان د تباګل خلک ته غرق په پیسو د پاره د ایمانونو د خلکو تباہ او برباد کړو چا خلکو په دې کې ستا غوندې زما غوندې دبل غوندې سوشل میډیا ولا راشي وروره دی پیر لراشه پیر د خدای قرآن کی قسم په خدای کو غل منظم پورا ورزي دا سوشل میډیا خلاف فتاوا وشت نو کوم له ونه خل شلکه دا رونګ نمبر دی لکه په رونګ نمبر خو ما خلص تړې شو نو ست تنخ کاری ما د پیر جانگیر اغسته ما د پیر زیاد اغسته موبایل کم دی سوشل میډیا مایک ولا اډونه چلیات دغه مایک ولا دا ټول د غنکپ ځامن چلی چې کم د غنکپ بچی دا شی چلی هغه ته مونږ ورور ورګي نام کړی دا په دې کې صدا سي کسان دي چې وګوره هغه په ناپوهه کې د غسکار کړي اوس پوه شي او چونکی دغه پیرانو ځان سره تړلې دي گیر کړی دي پیسې ورولې دي دغه پیرانو دومره حرامیان دي چې دوی د باقاعده سټامونه کړي دا اوس مجبور دي دغه هغه خپل درې میاشتې دوه میاشتې دغه ټیم پوره شي ان شاء الله دا غینه بعد به یو سوشل ورکر نه پیدا کړي دا خلاف په اکشن نه کړی د چا خلاف دا کوم سوشل ورکر چې اډ چلی الکه زما خو خلص تړي شو زما خو په چغو راخلت زری شو چې دی سیس نه دی پراټ نه ځانو ساته هغه خلکو ته مې چې کوم سوشل ورکر دا سیس چلی دا هغه سوشل ورکر نه ځانو ساته ار یو پیرانو سره چې نو او سره دا اداري چې دا په گیم کې ډېر داسې پیران دي کنه چې هغه په کلی مالک شو بازار نظر بزو په ورځ کړي چې کوم یې غلالي چې هغه دنیا ته خې په سوشل میډیا اډ چلی اوبه ان شاء الله ډېر د قانون په پنجه کې راځي د خیره سره دی چې قانوني کم خلک ملوثي ان شاء الله غبم دغه کیږي د ټولو خلاف چې تاسو شت کړی د پیښور هغه چې کوم مشهور دی نعمت سرخدي جان محمد سرخدي دا خلاف تاسو نو شته دا خلاف نه زیشان یاره ولا نه ضرورت خو شوي زیشان په چام نه راتړي ګوره
زه چې دې مخکې په جهانګیر ورتلم د 100 میاشتو پلان تیارو څلور پنځو ته په هغه پلان کې ښه ریډي ناس پیدار یو سیز نه تانه به معلومات کو بل نه د جان محمد سرخدي خلاف هم زما پلان روان دي طریقه کار را روان دي انکوایري سٹارټ دي اطلاعات راځي یو ورځ به داسې راشي ان شاء الله چې لاک بوته ولګي هغه یوسف جان لرکړی دی هغه شاید چې دوی معافي وغوښته نو یوسف جان لرکړی نو یوسف جان خو چې ته نوکر بونو دما خو نوکرو ته ضرورت نشته شکر الحمدلله شاید خو نوکر نو شاید سره چې څه شوي دي هغه شاید په ناپوهۍ کې شوي دي د هرې ادارې خپل کار چې کله ته په یو سیس په رولز باندې نه پوهه په یو سیس په طریقې کار باندې نه پوهه نو په هغه سیس کې به تم ماتې خوري زه شکر الحمدلله سما سټډي کړي پر سبا نه پوهه د الله له زماره ورځې ډېر ګران دي ځکه زما نیت سپین دی وروره چا نه مې روپۍ لالک نشته 2 روپۍ لالک نشته د الله د رضا لپاره کوم چې دا خلک تباه نشي غرق نشي نو اوس د اتوار په ورځ کومه مرکه ده نو دا یو انټرټینمنټ دی کنه دا بالکل هیڅ انټرټینمنټ نه دی ډېر کا چې دا انټرټینمنټ وي زه اجرې ته ورغلې وې الته مې ویډیو کړو د خدای مسلمان ته په دې نه پیږي ما خو سریا ميلان کو چې د اتوار په ورځ 2 بجې ټول عوام راشه د عوامو مجمع بلګیدلی لایو ویډیوګانې بس سٹارټ د یوې کیمرې خبره نه ده او ته بیا مې د انټرټینمنټ نو تاسو څنګه پوهیږئ دا ټول ما ډرامې کړو زه ما سر ډرامه کړل لکه ډرامه را ښکارا کړنه نه ما سر ډرامه کړل خان دمدار خندا خبره نه دي سیریس خبره ما سر ډرامه کړل ما دا ډرامه را ښکارا کړ ډرامې دا دي چې لکه مطلب کوم سيزونه چې شوی دی هغه سره ته نه رسیدلی کنه نو دا ډرامه شو سر ته نه رسیدل دا ډرامه شو خلکو دا مایند دی کنه زه خو پتا د نږدې نه پیژنم بل مرګ به د نږدې نه پیژنم او د عوام دا پرسپشن دی کنه عوام باندې خبرې چې کله ورسی اند دا د پامنس کې روانه د اخري اند د اتوار پورز دی بیا عوام پوښي چې ځان واقعي دا ډرامه او دا حقیقت دا د اتوار پورز ان شاء الله د نورو کې سو به اند راشي کوم د پهاشه خلاف چې تاسو کړی دایس کې بالکل به اند راځي ان شاء الله دا یو څه چې عمر او ژوند او الله زندگی راکړي ان ته برسي ان شاء الله د خیر سره تا اعلان وکړو کلم چې د اتوار په 2 بجې ته د دنیا خلک راشي داسې حادثه داسې را لږه زموږ په ځان کو خان مګای سو په مړه هغه په خان مګای زموږ دا غزه ده کنه ولې سکه اعلان ما کړی نو چې هغه سره مقابله نه کوي زه اعلان نه کوم زه مجبور شوم تام شوم زه سو کوم ما ته یو لارو پای کنه زه خو د اتوار په ورځ زما زه خو چیلنج لازم صدقه خان بابا مرګ له خونه زمونه 300 لازم د خدای مسلمان چې دا څه خبره کې مقابله ما یې کوڅه ته رادر خان بابا علی ګری کوڅه حساب دی نه چې دا جوړ دی راغلی جلال چې بسابه شان د مدا خبره یو کې واه په دې خبرو باندې وایي زه یې دوه نه ما لاس ته اخلاص مقابله پکو چیلنج پکو پتا بلګي په میدان بلګي عوام به ولاړ لایو ویډیوګانې بناستي مدا سیستم دی کو به ان شاء الله چې پاور دا خبره ختم شوه بس ختم بشي بند بشي دا کتابونه نه مړه کو پټ نه شو بیا به پسې ورشم کې دي چې پټ شي هیڅ پته نه دا څه ته خپل ډالر د پاره کې نیوز د پاره کې 10 ډالر د پاره کې دا مال د امریکای په لکو ډالر راوړي غړي بوجه راولې غړي بس تاسو پاتې او مال ټول شي را کو دا خبره د ډالر مړه اوس خو نن سبا چې کم سوشل ورکر راشي 100 ډالر دی واړولي 100 ډالر راځي دا کده خوشي زامونو زمانہ وړ خپل غم وکي خپل غم وکي صحیح شو ټیک شو یو جهان مننه ځشان مې قدرمندو خبرې خو نن سبا نن چې